تازه او مهم معلومات: هغه مرغه چې د ځمکې پر مخ د انسانانو د لومړني ښوونکي په نوم شهرت لري. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلی. په دې ویډیو کې مو تاسو ته د انسانانو د لومړني ښوونکي په اړه معلومات راوړي چې د انسانانو لومړنی ښوونکی دی. خو جالب یې دا ده چې د انسانانو لومړنی ښوونکی مرغه دی. نو هغه څنګه مرغه دی؟ ټول معلومات په همدې ویډیو کې. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی، چینل د سره سبسکرایب کړئ. دا ټولو ته معلومه ده چې لومړنی قتل د آدم علیه السلام د زامنو ترمنځ واقع شو او قابل خپل ورور حابیل په قتل ورساوه. علت هم د شیطان باد او کینه د آدم علیه السلام او د هغه د اولادې پر وړاندې وه. نو الله جل جلاله د حابیل تر قتل وروسته کارغه واستوه تر څو انسان ته ور زده کړي چې خپل مړی څنګه ښخ کړي. الله جل جلاله د دومره الوتونکو څخه ولې کارغه غوره کړی؟ ولې الله جل جلاله کارغه د لومړي معلم په توګه غوره کړه؟ دا ځکه چې کارغه د نورو الوتونکو څخه خورا باهوش او هوښیار دی. علمي څېړنو دا چوته کړی چې کارغه نظر خپل جسم ته د نورو الوتونکو ترمنځ د تیز هوش او مغز خاوند دی. کارغان خپل منځ کې قانون او محکمه لري او دا هغه څه دی چې الله جل جلاله د الوتونکو ترمنځ تنها کارغه ته په برخه کړی. یا د څېړنو نه چې ثابته شوې ده هغه د دې الوتونکو ترمنځ په ګډه محکمه ده. که چیرې یو کارغه د بل کارغه ځاله ورانه کړي نو د نورو لخوا دې ته اړ کېږي چې هغه کارغه ته د جریمې په توګه د هغه ځاله ورته د سره جوړ کړي. د هغه کارغه جریمه د نورو لخوا مر دی چې په ښځینه کارغه خپل ځان په زور سره ومني. کومه کارغه چې ماشومانو ته تیار شوی خوراک وخوري نو د هغه سزا د نورو کارغانو لخوا د هغه د وزرونو شکول دي تر څو د الوتو پاتې شي. محکمې ته کارغان معمولا په یوه لویه زراعتي ځمکه کې راټولیږي. د محکمې مسؤل په ټاکلي وخت میدان ته راځي. متهم د څو قوي کارغانو تر څارنې لاندې میدان ته حاضریږي چې هغه یې ګرد چاپېره حصار کړی وي. محکوم خپل سر ښکته وزرونه واز نیسي، د دې په معنا چې هغه پر خپل ګناه اعتراف کړی دی. کله چې په خپل جرم محکوم شو نو د کارغانو د ډلې لخوا د تیزو مښوکو په واسطه له منځه ځي. وروسته بله ډله د هغه د جسد لپاره ځمکه کیندي تر څو هغه پکې دفن کړي او وروسته پرې خاورې اړوي. دا هم د کارغانو محکمه وه. نو همدغه وجه ده چې الله جل جلاله انسانانو ته د درس لپاره کارغه ولیږه. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکړئ. که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه ویډیو سره لایک او خپل نظرونه مو کمنټ باکس کې را سره شریک کړئ.